أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. مخکې الله پاک د کافرانو د سوال جواب او د هغو د اعتراض دفع کېدو بیان هغه وفرمایي. یا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک تسلی ورکړه چې دوی کمی خبرې کوي نو په دې باندې صبر کوه، په دې پسې غوږ مه او سحر او ماښام د الله پاک حمد و ثنا تسبیح دا بیانوه. بس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک فرمایي یعنی تعلیم امت ته ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. تم اوږده وسترګې خپلې الی ما سامان د دنیا هغه ته متعنا به چې فائدہ ورکړي د مونږه په هغه سره ازواج منهم مختلفو ډلو د دوته یعنی مالدارانو د دوته کم یهود عیسایان نصارا دغه ټول خلق دوته چې د دنیا په شیزونو سره کومه فائدہ حاصله ده نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک فرمایي چې دغه شیزونو پروا مکه و زکه زهرة الحیات الدنیا دا ډول او خایس د ژوند د دنیا ده. او دغه شانتی ډول او دنیا دا مونږه قارون له ورکړي لیکن د دې مقصد لنفتنهم فيه د دې د پاره چې مونږه امتحان واخلو د دو فيه پدې کې ازمیخ وکومونږه په دو باندې د دې په باره کې. تو قارون لا الله پاک ډېر لوی دنیا ورکړي تاریخ لیکي چې د هغه د خزانو چابیانې هغه به یو مضبوط جماعت دا به اوچتول چې دومره د هغه د خزانو چابیانې وي چې رده خزانه او رده مال بسو او کله چې بده په اس باندې کې ناستو بهر ته براوتونو نوکران او خادمان دغه شانتي ډېر په ټاټ باټ کې به بهر ته راوت شاته مخ کې خلک او دا به روان لکه دا وسنی افسران داسې په ډېر یو دغه کې به راوتو وکم چې دنیادار خلک وو هغو چې کله رده دا حالت به ولیدو نو هغو به هم ارزو او ارمان د دې خبرې کوو یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون چې کاش چې زمون سره هم هغه سوي کم چې د دې قارون سره وکم چې دیندار خلق او هغه ورته ویلکم ثواب الله خیر هلاک شي تاسو د پاره چې الله پاک کم اجر او ثواب دې کله دې تاسو له درکې هغه ډیر بهتر او غوړه دې ردی دنیا دا صد یو سورزو ډول سنگار دې دبدبه ده کله چې قارون هغه په نافرمانی کې ډېر مخې ته لاړ
او د الله پاک دغه نعمتونو ناشکری شروع کړه او واپس نه راګرځېدو نو الله پاک وای فخسفنا به وبداره الارض مونږه پس مکه کې دنه کو دے او ردا کو او ردا ټول مال او سازو سامان دا په دې مکه کې دنه نو کوم خلقو چې بردي خبره ارمان کو چې زمون سره هم هاغه سوي کم چې د قارون سره نو هغه بیا شکرونه ادا کول چې الله پاک شکر دی چې موږ د قارون په شان نه یو کنه د ځمکې به موږ عمره کړو نو د دنیا سازو سامان او د دنیا ظاهری ډول سنگار تا دیتا اسخیدل او د انسان د پاره د دې ارزو او ارمان دا نه ده پکار بلکې د انسان د پاره ارمان او ارزو د دیندارۍ پکار ځکه الله پاک فرمای ورزق ربک خیر و ابقى او روزی د رب ستا هغه بهتره ده و ابقى او همیشه علماء لیکي چې مراد د دینا حلال رزق او روزی ده و ابقى او ردی برکات هغه همیشه دي او یا مراد د دینا د جنت هغه نعمتونه او خوراک سکاک او پاتې کېدل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا او حکم کوا اهل خپلتا قرآن خپلتا یعنی تعبداران خپلتا بالصلاة فمانزا سر واصطبر عليها او کلک اسیگا پدی بان خپل اهل و عیال تا هم دمانزا حکم کوا او پخپل هم د دې پابندي کوي تاسو نو چې پخپل پکور کې ناسي او بچو ته وی چې جمعه تلاړ شي هغه چرته منځل نه او کستا دا حیا د وجینه د کور نوځي نو بهر پکوسه کې بولا دلو پرانو لپنګانو سره بناس دا غینه خدای چې د کور کې کینه دغه تی وایي او یادی سی وکړه چې پخپل را روان شاو دا بچی د لاس نه ونی سنو دوه په منځله او په حدیث شریف کې دی چې کله ماشوم یعنی بچی د وو کالو شي نو دته د منځه حکم کاوه او چې د لزو کالو شي نو فضربوه بیا د وه کده کلم نزدک نو چې د منځه حکم ورته تکینو حکم د مانزه اسی نه کیږي بلکې دته بتا مونږ ازده کړي زکه بدته ته د مانزه حکم نو پخپل بچو باندې دا خیال ساتل هم لازم دي چې دوی ته مونږه د دین ضروری مسائل او د مانزه طریقه او مونږ دا وخت لا نسألك رزقا مونږه تپوس نه کوستاره د رزق مبارک یعنی مونږه د رزق ذمہوار تا نه ګڼو ځکه نحنو نرزقك مونږه رزق درکو تا د رزق ذمہواری د په مونږ باندې کم څه چې ستاسو لپاره لیکل شوی دی هغه بتاته درس والعاقبة للتقوى او اخری خوشحالی دا پاره د پرهیزګاران او چا چې هم تقوا اختیار کړه پرهیزګاری اختیار کړه نو اخری انجام رده بدای چې د خوشاله په خپل عمل باندې با د ډیر زیات خوشاله او د دغه عمل د وجنه بده ډیر په آرام او په راحت
وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه او دو وای چې ولی نه راوړي د مونږ ته بآیتن یو نخ من ربه د خپل رب د طرف. مشرکینو د معجزو په باره کې چې کله د حضرت موسی علیه السلام واقعي واورېده نو د پیغمبر علیه السلام نه هم د معجزاتو مطالبه شوه. حالانکه معجزات دو ته ډیر راغلی او دوی ډیر معجزات دولیدل. معجزه ویل کېږي هغه کار ته چې هغه د عقل نه خلاف، د عادت نه خلاف د پیغمبر په لاس باندې یو کار وشي او عام خلک د دغه کار نه عاجز دي ته وایي معجزه. دا د پیغمبر په اختیار کې نه بلکې دا فعل دا کار د الله پاک ته صرف د دې ظهور او کار کېدل د پیغمبر په لاس باندې کی او معجزه دا حق ده. دغه شانتي کرامت دا هم حق دي لیکن کرامت دا د یو ولی په لاس باندې د عادت نه خلاف چې یو کار ښکار شي دي ته کرامت وایي چې عام خلک د دې نه عاجز دي. لیکن په دغه کرامت کې د ولی اختیار هم نه دا د الله پاک د طرف. نو دغه خلقو به مطالبه د معجزو کولې او معجزې دو تراغلي وي سره د دین دو بیا هم انکار لکه په یو موقع باندې پیغمبر علیه السلام په حرم کې ناسو صحابه کرام وسره او سرداران قریش دراغلو پیغمبر علیه السلام د تنگولو د پاره د هغه سره د چیړ چاړ کولو د پاره په دې نیت باندې. لیکن پیغمبر علیه السلام ته مطالبه ونیو چې کتل خدای پیغمبره نو تدا سپومای په من باندې دوه ټوکړي نو موږ په پتا باندې ایمان راوړو. پیغمبر علیه السلام وته فرمایل چې دا کار خو زمانه خو که الله پاک دا کار وکي زما په لاس باندې نو تاسو به ایمان راوړئ. دوی چې نو پیغمبر علیه السلام سپومای ته اشاره وکړه او سپومای دوه ټوکړي او دغه مشرکین په خپل باندې دغه سپومای لیدا او یو بل ته وی چې یاره ما ته خود دوه ټوکړي ښکاری تا ته هم ښکاری دوه نو هغه ورته چې ما ته خود دوه ټوکړي ښکاری نو بیا دغه ځګینه لري بلاړو په هغه ځکه بیا کتو بیا به یو بل نه تاسو کا نو بیا هم یو بل ته وی چې یاره دا خود دوه ټوکړي نو چې کله وسره هیڅ جواب او باندې پاتې نشو نو په اخره کې وي هاذا سحر مستمر. دا خو سحر جادو دی چې مسلسل را روان او په دغه کسانو کې یو کس هم ایمان راغی. نو الله پاک فرمای اولم تأتهم بینة ما فی الصحف الاولى آیا ندر غلی دوتا بینة ما واضح دلیل هاغا فی الصحف الاولى چې په صحیفو مخکینو کې وو دوته د معجزې دا واضح دلیل راغلی نه دا واضح معجزه دو لیدلې نه ده او دا قرآن مجید دا خلاصه د مخکینی کتابونو او صحیفو نه ده د خپل باندې معجزه نه ده ولې دو بیا ده او د معجزونه د دو انکار په یو بل ځای کې هم په سورې بنی اسرائیل کې الله پاک بیان کړی چې دو پیغمبر علیه السلام ته وی وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا چې ګوره هرگز موږ ایمان نه راوړو پتا باندې
حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا تر دې پورې چې تجاری کې زموږ د پاره د دې ځمکې نه چي ځکه مکه یو داسې ځمکه و چې دا به زمزم نه علاوه التقوبه نه پیدا کړه او بیا یوازې دغه یو مطالبه نه و بیا وی او یکون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجير یا استاد پاره د انګورو یا د کجورو یو باغ شي او داغي په منځ کې نهرونه جاری شي او تكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء یا استاد پاره د سوزر کور شي چې دیوالونه هر څه د سوزر ادرم پای پړوي دای د سوزر او ترقى في السماء یا ته زمون په مخ کې اسمان ته وخیږي ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ او ګره بیا هرگز مونږ ایمان نه راوړو پتا باندې ستا په دې خطو باندې تر دې پوری چې ته د اسمان نه زمونږ د پاره یو کتاب بیا راوړو چې مونږ یې په خپل لولو ته مونږ ته نه وې مونږ سامپل خلک نه یو مونږ په خپل لولو دې کتاب نو دا هغه خلقو چې د دوی په هیڅ خبره باندې هم یقین نه راتلو صرف د تنګولو د پاره دا مطالبه کولې الله پاک وته فرمایي اولم تأتهم بینة ما فی الصحف الاولى ای ندر غل دوتا واضحه صفا بیان ما هغه فی الصحف الاولى چې په مخکینو صحیفو کې ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا او کچری مونږ هلاک کړه وې دا خلق بعذاب فعذاب سره من قبله مخکې دراتلو د دې رسول او پیغمبر لقالوا نخامخ دوب ویلو ربنا اي رب زمون لولا أرسلت إلينا رسولا ولی تراونلی ومونتا یو رسول فنتبع آیاتک چې مونږ تابعداري کړې وې د نفستا د آیاتونو سره من قبل ان نذل ونخزى مخکې د ذلیل کېدو او د رسوا کېدو دا جواب دی د یو بل سوال ددو او سوال داو دا جواب ده د یو بل سوال دا راتلو چې دا خلق مشرکین د مخ کې نو په دو باندې عذاب بیا ولینا چې عذاب راغله او دو هلاک شي نو الله پاک فرمایي په سوره نساء کې هم دا آیت تیر شوی رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل منګه لګلې دي پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی ومنذرین او يرون کی لئلا يكون للناس د دې د پاره چې پاتې نشي د خلقو د پاره على الله فالله پاک باندې حجة هیڅ دلیل بعد الرسل رستو دلیګلو د پیغمبرانو ځکه الله پاک وایي چې کومګه دو د عذاب نه مخکې هلاک کړي وي نو دوی بیا دا عذر کو چې ربنا ای رب زمونږه لولا ارسلت الینا رسولا تا ولی راونلې ګومون ته پیغمبر فنتبع آیاتک چې مونږ تابعداري کړې وې د آیاتونو له مونږ ته پیغمبر راغلی نه دی مونږ ته یې بیان نه دی کړی مونږ د احکاماتو خبر نه یو مونږ جایز ناجایز پیژندونو خدای پاک ته مونږ ذلیل او رسوا کو په دې عذاب کې دی مبتلا نو خدای مونږ ته خو د پیغمبر را لېږل
کومه ستا خبره نه منلای نو بیا موږ مجرمان. نو الله پاک وایي چې موږ پیغمبران لېږلي دي را دې لپاره چې د خلقو څخه حجت او دلیل پاتې نشي د پیغمبر د لېږلو نه وروسته چې دا عذر بیا نه پیش کړي او الله پاک د هیڅ چا عذر په خپل ځان باندې نه پاتې او چې کله پیغمبر راغی او بیا هم انکار سو کوي نو الله پاک وایي قل ورته ووایه کل متربص ټول انتظار کوونکي دي فتربصوا تاسو هم انتظار فستعلمون پس زرد تاسو بخبر شي من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى چې څوک دي خاوندان د لارې برابر او څوک دي هدایت والے تاسو به خپل خبر شي دا پته برته ولې وس کده پیغمبر خبره منئ او کنه کده هغه د احکاماتو موافق خپل زندگی تیروي او که انکار بس حجت او دلیل پتا سو پوره شو وس په خپل انتظار کوي دا برته ډیر زر پته ولګي چې کله یو داسترګي پټی شي دا ټول هر سبق کار شي من مات فقد قامت قیامت څوک چې مړ شو هغه په خپل قیامت شروع شو دی بر دي ټول حالاتو په خپل خبر شي چې وسه کول پکارو مال او ما سي چل خو بیا به صرف ارمان او افسوس کوي په غیر د دین بیا به بل څه شي الله پاک فلا تمدن او موکوا عینیکا سترګ خپلې الاما سامان د دنیا هغه ته متعنا به چې فائدہ ورکړي د مونږه په هغه سره ازواجا منهم مختلف ډلو د دوتا زهرة الحیات الدنیا خایست د ژوند د دنیا ده لنفتنهم د دې د پاره چې ازمیخو کومګه ددو فيه پدې کې ورزق ربک او روزی دربستا خیر وردا وابقى او همیشه دا وامر اهلک او حکم کوا اهل خپلتا بالصلاة فمانز سرا واصطبر عليها او کلب کسیگا پدی باندی لا نسألك رزقا منگا سوال نہ کوستانا دا رزق یعنی منگا زموار نگنو تا دا رزق تبارکی زکا دا رزق زمواری من پخپلا باندی اغسطی وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه نحن نرزقك منگا رزق درکو تاتا والعاقبة او خیست انجام للتقوى دپارا د پرهیزګارانو ده وقالوا او دوای لولا یاتینا ولدین راوړي مونتا بآیه یونخا من ربه دخل رب د طرفنا اولم تأتهم آیا ندر آغلی دوتا بینتما صفا بیان دهاغی فی الصحف الاولا چی پسحفو مخکنو کیو ولو أنا أهلكناهم او کچری هلاک کړه موږ داخلك بعذاب فعذاب سرا من قبله
مخی دراتلو دری رسولنا لقالو مخامخادو بویلیو ربنا اے رب زمونگا لولا ارسلت الینا ولتار نرالیگو منتا رسولا رسول فنتبع آیاتک چی منتابداری کڑوے دا آیتون استا من قبل مخی ان نذل و نخزا دا زلیل کیدو او دا رسوا کیدونا قل تورت اوایا کل ہر یو متربص انتظار کون کے دے فتربصوا فاستاسو انتظار کوئی فستعلمون فالزرد چی خبر بشیتاسو من اصحاب الصراط السوی چی سوکتی خواندان دلار برابر ومن اهتدى او سوکتی ہدایت والا